غزل د بلکې وایي ستا یارۍ خو ګرانه سمه د اوسي ده ستا یارۍ خو ګرانه سمه د اوسي ده او ستا د ټول کلي مې کړې چاپلوسي ده ستا یارۍ خو ګرانه سمه د اوسي ده ستا د ټول کلي مې کړې چاپلوسي ده او که ځان ګورې نو زما غزلې لوله که ځان ګورې نو زما غزلې لوله ستا د ژوند مې کړې ټوله عکاسي ده که ځان ګورې نو زما غزلې لوله ستا د ژوند مې کړې ټوله عکاسي ده ستا دیدن ته رخصتي اخلم له کاره ستا دیدن ته رخصتي اخلم له کاره ګرانه یاره زما ډېره بېوسي ده په وطن کې د چاودنو اوازې دي په وطن کې د چاودنو اوازې دي لږ قرار شي ما نیولې بي بي سي ده پلار مې په وطن کې د چاودنو اوازې دي لږ قرار شي ما نیولې بي بي سي ده او پلار مې ورته زیوال ته مې د لور کړم ای کمبخت ورته ویلې چې چرسي ده یو بل غزل ده وایي څه پردیسۍ راکړل او څه د محبت دردونه څه پردیسۍ راکړل او څه د محبت دردونه زما په برخه به تر څو وي د غربت دردونه او زما د درد کیسه له پیر او له طبیب وتلې زما د درد کیسه له پیر او له طبیب وتلې او زما ورکېږي د سرکو شونډو په ست دردونه جانانه ستا د جدایي کیسه همداسې وله جانانه ستا د جدایي کیسه همداسې وله لکه مجرم ته ورکوي چې حکومت دردونه چې مسافر یې او خبر دې کړي د مور له مرګه چې مسافر یې او خبر دې کړي د مور له مرګه اوف په ژوندانه خو نو هغه وي حقیقت دردونه زیوغه مننه وایي چې مسافر یې او خبر دې کړي د مور له مرګه اوف په ژوندانه خو نو هغه وي حقیقت دردونه او زیواله تیر به کړم په سختو مرحلو کې هم زه او زیواله خیر دی که تر څنګ وي د عزت دردونه ډېره مننه کوم هغه خپل ځانه څخه شعر مشاعرې په دې برخه کې به وایي مطیع الله تراب وایي زما او د مجنون ترمنځ څومره فاصله ده زما او د مجنون ترمنځ څومره فاصله ده د زړه او د لړمون ترمنځ څومره فاصله ده او شاید چې دغه دواړه به په یو بل کې یو بل وي شاید چې دغه دواړه به په یو بل کې یو بل وي د فت او د پښتون ترمنځ څومره فاصله ده په دې انقلابي شعرو بلنه ورکوم مشر ښاغلي حاجي یعقوب صاحب ته چې خپل